السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم سنا ګل او زه نن تاسو سره یو خبره شیر کول غواړم. زما د خبرې دا مطلب نه دی چې زه د دې خبرو د دې خلکو په خبرو پسې خبره کوم. زه صرف دا وایم درته چې تاسو نه خلک چې دی نو په یو کې هم نه دی خلاص. د هر یو انسان خپل ژوند دی. سیده صرف د یو څو لایک او فالوورز لپاره تاسو په یو پسې ویډیو کوئ، په بل پسې ویډیو کوئ. مخکې به ارشد خان راواغستو، کله به زه راواغستم، اوس ابوبکر راخلي. مسله څه ده ستاسو؟ زه خو دومره ستاسو ته حیران یم که نه. شیخان یې دومره غټ غټې ګیرې دي، هغه خلک پاسي او په ثناګل پسې خبرې کوي. نو اخر کار د ثناګل کم پیغام چې هغه راغی او دای پکې واضح ویل چې په ما کې د چا څه کار دی. وایي که په ما کې کار د چا وي، زما پلار به وي، د مور به وي، نور چا په ما کې کار نشته. تاسو ته به یاد وي د روژې کومه شلمه ورځ چې وه، په هغې باندې یو ویډیو ګردش کاو په سوشل میډیا باندې، په کم کې چې څلور سیکنډه ویډیو وه او په هغې کې دې داسې چل کاو څه کپړې چینج کولې. اوس د ویډیو چا وکړه یا د ځانه وکړه، او هغه ویډیو چې کم دی بیا د سوشل میډیا طرف ته راغله او په هغې باندې چلېده. د فیسبوک کم ګروپونه دي چې وو هغه ته ډک وو. نو خلکو پې دونه ډېر زیات تنقید شروع کو او څه خلکو پکې داسې کسان ټارګېټ کړه چې هغه بې ګناه، لکه که موږ وګورو ارشد خان هغه پکې زیات ټارګېټ کړی شو چې آیا د ویډیو کې چې کم دی د دې دونه لاس دی. خو خیر هغه هر څه چې کم دی به مونږ سیټ ټکو. د هغې نه پس د دې بیا یو پیغام راغی او په هغه پیغام کې لکه دا وایي چې زما څوک څه کولی شي. تکلیف وایي خلکو ته څه دی چې لکه زما خپله زندګي ده، زه پکې څه کومه هغه زه کولی شم، ما ته مکمل ازادي ده. نو مونږ به په دې کې اوس څه ووایو؟ بس د دې خبره دا ټیک ده، ځکه ازادي ده. بس الله تعالی دې ورته هدایت وکړي، ځکه دا کم قسمه لکه هغه روجو کې چې کم دی د خلکو روجې خراب کړې وي، او خلک خو هم بیا په دې باندې پوهېږي نه، ځکه په انسان باندې کم نفس چې دی هغه څونه زورور دی تاسو ته پته ده. نو خلک هم بیا لګیا وو، هغه ویډیو یې غوښته چې دا ویډیو موږ ته راکړئ او داسې چل وکړئ او دا. نو یو درز دروش چې کم دی په سوشل میډیا جوړو. بس الله تعالی دې ورته هدایت وکړي او د نیکي لار دې ورته وښیي. دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.